درې قسمه خلک درې قسمه خبرې کوي، یو زنکدن کی او یو چې کله په نشه کې د اپریشن هغه نشې نه چې راپاسي، او دریم چې سړی لیونی شي. د درې قسمه خلک دي. دوی څنګه خبرې کوي؟ دوی هغه خبرې کوي چې څه په دنیا کې چې څه دوی کله روغ کړي دي هغه خبرې کوي. ګوره کوم سړی چې اپریشن وکړي او بیا هغه نشې نه چې راپاسي ګډې وډې وایي که نه وایي؟ نشه پروت یې هغه ابتدایي حالات دي. دې ټول هغه خبرې کوي په څه باندې چې د هغه مخکینی ژوند تېر کړی. که سندرې وایي سندرې شروع کړي، که شعر و شاعري سره شوق وي. تاسو به نن سبا ویډیوګانې خو نن سبا همیشه وي، تاسو لیدلي یو نیم په کټ کې پروت تلاوت کوي، بېهوش خو تلاوت کوي. هغه دې نه مخکې ژوند کې تلاوتونه ډېر کول، او دلته هم هغه شان دی. ښه دغه لیونی هم دغه شی دی. کوم سړی چې لیونی شي که نه، تاسو به ګورئ د لیونو هم بعض مقاطع لیدلي چې تلاوت کوي ډېر خوږ او دین خبرې کوي. ښه دا هغه لیونی دی چې د دې لیونتوب نه مخکې دی دیندار و، او د لیونتوب نه بعد هم هغه شان دی. او دریم په زنکدن کې به اخرنۍ خبرې هم هغه کوي په څه چې د ژوند تېر کړی. علماو په کتابونو کې ډېرې قصې را نقل کړي دي. وایي بعضو کور والا ورته ویي لا اله الا الله وایي ما له یو جنۍ راولې ښایسته. په هغې کې دې څه ووچو. بعض وي بچو ورته وي بچو د یو عالم قصه کوله وي زه ورته ولاړم وي بچو ورته وي پلاره کلمه ووایه هغې وایي چې سګرټ راوړئ مرم پسې. نو بیا د ډېرې مجبورۍ نه یو پاڼه راواغېسته او هغه یې چې تاو کړه په دې خوله کې ورته کېښوده. چې څنګه ورته په خوله کې کېښوده ساعت یې ووتو هغه پاڼه خوله کې پرته وه سګرټ په شان. بعض هغه دي چې کور کې غیب شوي لکه پلانې نشته پلانې نشته ورشي پسې کمرې وربند چې ور یې مات کړی کتلي دي هغه ته فلم لغړ لګېدلی دی یا په موبایل کې یا په ټي وي کې او د هغه نه ساه وتی دی. یعنې سوچ وکئ دا سړی چې الله سره ملاقات کوي په کوم مخ به الله ته مخامخ کېږي دی، په کوم مخ؟ فیسبوکونو والا و او واټساپ او یوټیوب والا و. ګوره څه چې ګورې کیدای شي دقې په دې منځ کې د نه ساه ووځي او دا په دغه شان چلیږي ته به مړه پروت وي. بلکې یو واقع خو ما یو کتاب کې داسې کتلې وه، یو عالم لیکلې وه چې یو ځوان هلک چې کله غیب شو کور والا پسې ګرځېدو اخره کې هغوی د حمام د باتروم دروازه ولې دا بنده و چې هغې پسې ماته کړه هغه لغړ پروت و، فلم ورته په موبایل کې لګېدلی و او په لاس باندې خپل شهوت پوره کوو نو هغه لاس یې په عورت له پاسه پروت و. خو دا مې عمر کې دی لاس په عورت له پاسه او لغړ او په باتروم کې او مخامخ ورته لغړ فلم په موبایل کې لګېدلی نه خو چلېدو روان. خبره مې دې پورې راواغسته چې په زنکدن کې به ته هغه څه وایې چې به څه دې ژوند تېر کړی. خیال هم دی که نه؟ نو دا ژوند په ښو کارونو تېروئ په دې باندې به مړ شي. حدیث کې هم راځي آثارو کې راځي وایي څوک چې په څه شي باندې ځوان شي په هغې بوډا کېږي او په څه چې بوډا شي په هغې به مړ کېږي او په څه چې مړ شوي نو په هغې به راپاسېدلې. بعضو دا مرګ وینو حیران شو ورته د بعضو دیندارو خلکو دا مرګ انسان ورته داسې شي چې بس چې یا الله اوس څه وکړه چې داسې مرګ به موږ ته نصیب شي او که نه دا سوچ بیا د انسان. نو الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې کله رب العالمین زموږ نه راځي او الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې موږ په توحید او په سنت باندې مضبوط یو او الله دې زموږ اخرنۍ خبره د دنیا نه لا اله الا الله وګرځوي. حدیث کې دا مسلې ته اشاره ده چې کله ته د چا په خوا کې ناست یې او په هغه باندې زنکدني نو دا کلمه ورته رایادوه، دې ته تلقین وایي. حدیث کې راځي چې لقینو، تلقین د لا اله الا الله مړو له ورکوئ. مړی ورته ولې ویلی دی؟ په نسبت د هغه انجام یعنې مړ کېدو والا دی. ښه څنګه به ورله تلقین ورکوې نو بیا دا علماو طریقه ذکر کړې ده. وایي مړي ته به ډایرکټ امر نه کوې چې لا اله الا الله ووایه،
ولې که ته ورته امر ډېر شروع کړي نو دی خو تنګ دی او تکلیف پې ډېر دی نو کیدای شي انکار وکړي چې نه یې وایم خو ته به د ده په مخ کې لا اله الا الله وایې ته یې وایې رایادوی درته به را مخې ته شي خو که څوک دا ووایي چې پیغمبر خو خپل ترته ویلي چې یا عم قل لا اله الا الله هغه مشرک و که هغه پارټي م انکار کړی به نو هغه مخکې واسې انکار کړی خو موږ د مسلمان خبره کوو بله ده چې کله هم د دې سړي په خوا کې ناسې زنکدن پي نو ښه په حوصلې سره داسې نه زنکدن په هغې او ګډوډتۍ ښه په حوصله ښه ښکلي خبرې سورت یاسین تلاوت بعض حدیثونو کې ثابت دی د دې سړي په خوا کې کول چې زنکدن پي سورت یاسین تلاوت وکړه او دا خبره ورته ډېره کوه په الله باندې ښه ګمان ساته ځکه حدیث کې راځي چې د مرګ په وخت کې چې د په الله څنګه ګمان و څنګه چې د ناسا ووته دقه شان درسره کوي څنګه چې د ګمان و په الله باندې ښه ګمان ساتل او ښه حوصله او ښه ښکلي په ارام خبر دا چې هغه غریب موږ ډېر لیدلي دي چې یو سړی دی په هسپتال کې دی په اخرني دغه کې دی بچي او ټول ورته راجمع شوي هغه غریب په بد حل دی سخته په ډېره تکلیف په ډېر دی سترګې هم نشي اړولې او دوی چغې وایي موږ به څه کوو او موږ چاته پرېږدو لکه لږ ګزاره وکړي چې هغه غریب نه راسا خو په ارام وځي که نو هغه تاسو ویني هغه تکلیف پې ښه ډېر شي چې ګوره بچي رانه پاتې شو ښځه پاتې شو دوی به څه کوي او خپل تکلیف پې هم دی نو هر څه دې ورته ګران کړو خو چې کله د هغه سره داسې کس کښېني چې هغه په خبرو پوهېږي او حوصله یې برابري نو هغه ښه مزیدارې خبرې کولی شي